اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د دریم سپارې څلېرویشتم درس دی او د آل عمران سورې څلوېښتم نه تر شپږ څلوېښتم آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. غلام یو زوی یا هلک، وقد بلغني الكبر او رسېدلی دی ماته بوډاتوب، وامرأتي عاقر او زما ښځه شنډه ده، الا رمزا مگر په اشاره، بالعشي والابکار مفهوم یې داسې دی چې په ماښام او سبا. اذ یلقون هر کله چې هغوی غورځول، ایهم یکفلو چې څوک به د هغوی نه سرپرست وي، اذ یختصمون هغه وخت چې هغوی جګړه کوله، وجیها د مرتبې خاوند به وي، فی المهدی په زانګو کې. امید دوستانو درس مو شوی نور دوستانو سره شیر کړئ. الله عمل شي.